چې یو ساعت د جمعې په ورځ باندې چې په هغه ساعت کې هر انسان د الله رب العزت نه دعا وغواړي د انسان دعا الله رد کوي نه. په دې باره کې تقریبا ډېر اقوال د علماو دي چې دا کوم وخت دی. نو هغه صحیح روایتونو نه دا معلومیږي چې دا د مازدیګر مانځه نه وخت تر ماښامه پورې دا وخت دی چې دې وخت کې انسان د الله نه دعا وغواړي، انسان دعا الله رب العزت رد کوي نه. نو عرض مې دا و چې دا ډېر قیمتي وخت دی او موږ تاسو ډېر قیمتي ځای کې ناست یو، ډېر قیمتي خبرې اورو انشاءالله د الله خبرې دي. عزتمندو موږ درس شروع کړی و د منتخب نصاب د قرآن کریم د مختلفو ځایونو نه موږ ځینې آیاتونه راغستو په هغې خبرې کولې. اولنی درس زموږ او ستاسو د سورت عصر په باره کې. سورت عصر کې الله د کامیابۍ لاره ذکر کوي، راه نجات، د خلاصونو د کامیابۍ لار. هر انسان په دنیا کې د خلاصۍ او د نجات پسې ګرځي چې زه کامیاب شم. کامیابي په څه کې ده؟ سورت عصر کې الله رب العزت موږ ته کامیابي وښودله. بیا ورپسې آیت البر، لیس البر ان تولوا وجوهکم، یو سل اووه او یوم نمبر آیات په هغې باندې څو جملې بیان وشول. نو هغې کې الله رب العزت هغه اصل نیکي او تقوا ذکر کولو چې اصل نیکي څه شی دی. هر انسان په خپل ذهن او په خپل تصور کې یو شی نیکي ګڼي او هغه کوي او ځان ته په دې ډاډ ورکوي چې شکر دی زه دا کار کوم. اصل نیکي څه شی دی چې الله کوم شي ته نیکي ویلی دی. او دویم درس زموږ د هغې په باره کې. دریم درس زموږ ستاسو د سورت لقمان د دویمې رکو په باره کې چې هلته لقمان حکیم رحمه الله چې خپل بچي ته نصیحتونه کوي هغې ذکر و په هغې کې. بیا د هغې په ضمن کې لقمان حکیم په نصیحتونو کې یو خبره راغلی و خپل بچي ته چې یا بنی لا تشرک بالله، ای زما بچیه ور الله سره چې ته شرک ونه کړي، ان الشرک لظلم عظیم. دا شرک چې دی تر ټولو ظلمونو نه لوی ظلم دی چې انسان کوي، ځکه دا د الله سره ظلم دی. یو د مخلوق سره ظلم یو دا دی چې د الله سره. نو اوس دا څلورم درس چې زموږ ستاسو روان دی دا د سورت حامیم سجده، دا څلورمې رکوع او د پنځمې رکوع تقریبا درې آیاتونه په څلورمه رکوع اخره کې دي او څلور آیاتونه چې دي پنځمه رکوع کې دي. دا اووه آیاتونه په باره کې زموږ ستاسو درس دی چې دغه اووه آیاتونو کې الله رب العزت د هغه درسونه چې مخکې تېر شوي اصل کې د په دې ټولو درسونو کې زموږ ستاسو څلور خبرې ذکر کېدلې. بس اگر که عنوانونه مختلف خو موضوع هم دا څلور شیان چې کامیابي هغه په دې حاصلېږي چې انسان کې ایمان راشي. الا الذین آمنوا سورت عصر کې ویلي. دویم وعملوا الصالحات چې نیک اعمال انسان شروع کړي. وتواصوا بالحق په دریمه مرتبه کې بیا انسان د الله د دین دعوت شروع کړي چې هر څوک څومره وکولی شي چې د الله دین دعوت خلکو ته وکړي. بیا وتواصوا بالصبر، بیا په دې لاره کې تکلیفونه او مشقتونه چې په انسان راځي هغې ته باندې کلک شي او صبر پرې وکړي. همدغه څلور خبرې په آیت البر کې هم دي. هلته هم الله ایمانیات ذکر کړی چې لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، والله ایمان راوړل، ملائکته وکتبه ورسوله، ایمانیات پکې ذکر شو. ورپسې په دویمه مرتبه کې عمل صالح ذکر شو چې هغه د خپلو وعدو پورووالی کولو، د لمونځ پابندي کولو، د خپل مال نه د الله په لاره کې خرج کولو، دا ټول هلته ذکر عمل صالح. بیا هلته تواصي بالحق دا مسله هلته ښکاره ذکر نه و، په ضمن کې ذکر و، ځکه هلته دغسې کاملو نیکانو صفات الله ذکر کولو چې دا کامل نیکان هغه خلک دي چې دوی د الله دوی جنګونو کې کلک ولاړ وي. هر رنګه تکلیف چې په دوی باندې راځي دوی په هغې باندې کلک ولاړ وي. نو ذهن ته دا خبره بیا راځي چې یو انسان چې جنګ کوي، چې مؤمن وي، د مؤمن انسان جنګ د څه دپاره وي؟ دا د الله دپاره. مؤمن جنګ د الله دپاره کوي. هغه کافران دي چې یقاتلون فی سبیل الطاغوت، د طاغوت دپاره جنګ کوي. مؤمن جنګ چې دی دا په پوله پټي په دې شیانو نه کوي. د ده جنګ، د ده کینه، د ده چا سره مینه، چا سره قرآن، دا د الله دپاره، دا د مؤمنو انسانانو صفتونه دي. دارنګه د صبر مسله ذکر. همدغه موضوع همدا څلور خبرې په سورت لقمان دویمه رکوع کې همدا خبرې ذکر کېدلې. ایمانیات ذکر شو. ایمانیات په ضمن کې چې دی لوی خبره چې هغه شکر و. دارنګه د شرک نه ځان ساتل او دې سره بیا عمل صالح ذکر شو.
عمل صالح کې د والدینو سره ښېګڼه کول. نو ورپسې درېمه مرتبه کې د آخرت باندې ایمان راوړل. نو هغه ذکر شو. یا لقمان حکیم صاحب خپل بچي ته ویلې چې یا بنیا وامر بالمعروف وانهى عن المنکر، امر بالمعروف ونهي عن المنکر کوه. بیا د صبر مسله ذکر شو چې واصبر على ما اصاب. نو الته هم دغه څلور خبرې. اوس دلته چې کوم درس روان دی سورۃ حمیم سجده کې، دلته الله رب العزت هم دغه څلور خبرې ذکر کړي. دا څلور خبرې چې مخکې تیر شوي درسونو کې، دا څلورم درس دی، په دې کې هم دغه څلور خبرې ذکر کېږي. الله رب العزت فرمایي ان الذين یقینا هغه کسان قالو چې هغوی وایي ربنا الله، رب زمون الله دی، چې هغوی دا خبره په خوله باندې یو وار وکړي چې زمون رب الله دی، ثم استقاموا، بیا دوی په دې خبره باندې کلک ودرېږي. تتنزل عليهم الملائکه، چې کله دا کار وکړي چې د الله د ربوبیت یقین زړه ته کوشي، هغې کلک ودرېږي، نو نتیجه یې څه شي؟ تتنزل عليهم الملائکه. الله رب العزت فرمایي چې دې خلکو ته بیا د مرګ په وخت د ځان قدم په وخت باندې ملائک راشي. څه ورته وایي؟ څه خبره ورته راوړي؟ وایي الله تخافوا ولا تحزنوا. دا پیغام الله رب العزت د طرف نه ورته راوړي چې ګوره خفه نه شئ، مخکې له مشکلات نشته، تکلیفونه نشته، عذابونه نشته، ګوره وارخطا نه شئ. ولا تحزنوا، او غمجن نه شئ، بچي پاتې کېږي او دارنګه ښځه پاتې کېږي، کور پاتې کېږي، موټر پاتې شو، موټر سایکل پاتې شو، دا نور شیان پاتې شو، خپل خپلوان پاتې شو، دا به څه کېږي؟ ولا تحزنوا، غمجن کېږم ما. الله تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. زیر واخلا بالجنة التي كنتم توعدون، هغه جنت سره كنتم توعدون چې تاسو سره وعده کېدی شي. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفي الاخره. بیا ملائک تسلی دپاره بیا دا خبر ورته کوي چې ګوره موږ چې راغلي یو، نحن اولیاؤکم، موږ ګوره ستاسو دوستان یو، فی الحیات الدنیا، په دنیا کې موږ ستاسو ملګري یو، وفي الاخره، آخرت کې موږ ستاسو ملګري، یوازې دې نه پرېږدو. فی الاخره ولکم فیها ما تشتهي انفسکم، تاسو دپاره ګوره هغه څه دي چې څه مو په زړه کې تېرېږي. تشتهي ته ویلی کېږي چې زړه مو څه غواړي. یو خدای سړی په خوله ووایي چې دا شی غواړم، دا شی اخلم، یا چې حرکت ورپسې وکړي، بازار ته لاړ شي، دکان ته لاړ شي. نه، ولکم فیها ما تشتهي، چې زړه کومې څه خبره تېرېږي دا ستاسو دپاره حاضرېږي. انفسکم ولکم فیها ما تدعون، او تاسو دپاره هغه څه ده چې غواړئ، چې کوم نه غواړئ په زړه کې تېرېږي هغه هم درکولی کېږي، او چې کوم غواړئ هغه هم درکولی کېږي. نزلا من غفور رحیم، دا مېلمستیا ده د طرفه د هغه ذات نه چې بې حده مهربانه ده او همیشه رحم کوونکی ده. غفور چې بخنه کوونکی ده، رحیم بې حده مهربانه. بیا الله فرمایي ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا. ګوره په دنیا کې هر څوک یو کار طرف ته، یوې خبرې طرف ته دعوت ورکوي. دنیا کې هغه ډېر ښایسته دعوت کوونکی در ونه ښایم. ومن احسن قولا، څوک د ډېر ښایسته قولا په اعتبار د وینا سره خبرې خو ګوره ډېر خلک کوي. څوک د دنیا خبرې کوي، څوک د جایداد خبرې کوي، څوک د موټر خبرې کوي، د چا مجلسونه د غیبتونو نه ډکي. زه هغه ښایسته خبرو والا انسان په دنیا کې در ونه ښایم. هغه څوک دی؟ وایي ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا. هغه څوک د ډېر ښایسته قولا په اعتبار د وینا سره، یعنې ښایسته وینا والا څوک دی؟ ممن هغه چا نه دعا الى الله، چې د هغه خبرې ټول الله طرف ته، د هغې مجلس ټول همدا وي چې الله طرف ته خلک دعوت کوي. د هغې خبرو کې همدا خبرې چې الله او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، دین اسلام همدا خبرې دي، نورې خبرې نشته. وعمل صالحا، یوازې د خولې خبره نه ده چې یوازې په خوله خبره کوي، نور عمل نشته خالي. نه، الله فرمایي وعمل صالحا، خبره خو کوي، ګوره دا د ده په عملي زندګۍ کې هم دا شته دی. وعمل صالحا وقال انني من المسلمین. نو دا خلکو ځان جګم نه ګڼي چې زه دومره اوچت سړی یم، زه داسې یم، زه ملا یم، زه په دې پوهېږم، او یا د پلان کې سړی هغه پارټۍ والا یم، تنظیم والا یم. دې څه وایي؟ انني من المسلمین، زم ګوره ستاسو مسلمانانو نه یو فرد یم، زم ستاسو په مسلمانانو کې یو فرد یم. وقال انني من المسلمین، زه یم د مسلمانانو د ډلې نه. بیا الله رب العزت فرمایي ولا تستوي الحسنة ولا السیئة، برابر نه دي نیکي او بدي. خلک دا خبره کوي وایي چې نیکي چې ده دې معنی کې نیکي په کار نه راځي، چا سره پلانکي سره نه وکړي، دا غلطې خبرې. الله فرمایي نیکي او بدي چېرته برابر. ولا تستوي الحسنة ولا السیئة،
برابر نه ده نیکی او بدی. نیکی او د بدی په مابین کې د ځمکې اسمان فرق دی. ادفع بالتي هي احسن. چې کله انسان دعوتګر جوړیږي دی به څه کوي؟ دا به څوک چې دته کنځلې کوي د کنځلې په جواب کې به دی څه کوي؟ دی به هغې ته دعا کوي، لاس به پورته کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو په کاڼو ویشتلو په طایف کې هغه څه ویله چې اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. ای الله زما دې قوم ته هدایت وکړه، دوی نه پوهېږي. دعوتګر انسان مسلمان دا وي چې هغه د کنځلو جواب په کنځلو سره نه کوي. الله دا اخلاق موږ ته رسېږي، ډېر ګران کار ولا دغسې اخلاق که د ملا هم جوړ شي که د الله رحم په چا باندې نه وي. ولا تستوي الحسنة ولا السیئه. الله فرمایي نیکي او بدي چېرته برابر دي. ادفع بالتي هي احسن. دفع کوه هغه خوی چې هغه ډېر ښایسته دی. السیئه بدۍ لره، په هغه خوی سره چې ښایسته دی هغې سره څه دفع کوه؟ هغه بد خوی لره. څوک کنځل کوي ته په مقابله کې هغه دعا ورته وکړه. څوک تا په کاڼو په او دارنګې په ډانګي دي ولي ته مقابله کې د ګلو ګېډۍ ورکوي. د دې دا معنا شو. دا اخلاق د الله په موږ کې پیدا کړي. فاذا الذي بينك، د دې نتیجه به څه شي؟ چې انسان کې داسې اخلاق پیدا شي، داسې پیغمبري اخلاق پیدا شي. فاذا الذي بينك وبينه عداوة، ناڅاپه به هغه سړی چې ستا او د هغه په منځ کې دښمني وي كأنه ولي حمیم، ډېر بې انتها مخلص دوست ستا جوړ شي. هغه په خپل ځان کې سوچ وکړي، په خپل ګریوان کې سوچ وکړي چې دا زه څه کوم او دا زما په مقابله کې کېږي څه. ایسته هغه خجالته شي، هغه ستا ټولو کې ښه دوست او ملګری ستا هغه جوړ شي. نو دا دې صورت کې ګوره هماغه څلور شیان دې آیاتونو کې اووه آیاتونو کې هماغه څلور شیان بیا ذکر شو. په ایمانیاتو کې ټولو کې اوچته مرتبه ان الذین قالوا ربنا الله، د الله په ربوبیت باندې کلک ایمان زړه مطمئن کېدل چې رب زما الله دی. اوس دا تفصیلي خبره بیا انشاءالله آینده کوو چې رب چاته وایي، رب پېژندل پکار دی، رب څوک دی. قالوا ربنا الله، ایمانیاتو کې اوله خبره ایمان. الا الذین آمنوا، ایمان وکړه. ربنا الله، ایمانیاتو کې ربنا الله ذکر شو چې د الله په ربوبیت باندې ایمان لرل. ثم استقاموا، په عمل صالح کې څه ذکر شو؟ استقامت، چې دا د ټولو نه اعلی ترین. په ایمانیاتو کې ګوره دا څلورم درس چې دی دا په هغه درې مخکنو درسونو نه ټولو کې اعلی ترین شیان ذکر کړي. ایمان کې هم اعلی، په عمل صالح کې هم اعلی، دارنګې په دعوت کې هم ډېر اعلی مرتبه، په صبر کې هم ډېر اعلی مرتبه. هغه څنګه ګوره ایمان کې ربنا الله ذکر شو او عمل صالح کې څه شی دی؟ استقامت. استقامت چې د ډېر اوچت شي. استقامت دا معنا چې ته یو کار کوي په ده باندې کلک شي، په دنیا کې ورانېږي که ابادېږي، بس زما دا مسیر و تګلاره دی د الله دین، دې نه به چاته ورتېرېږم نه. ته وایي استقامت. نو استقامت ذکر شو او دارنګې په ایمان بالآخره کې دا هم ذکر شو چې ملائک به انسان ته راځي، زیرې به ورکوي. دارنګې ایمان په جنت ذکر شو، ولکم فیها ما تشتهی انفسکم، دا ایمانیات. عمل صالح کې استقامت ذکر شو او ورپسې دعوت الی الله کې ومن احسن قولا وتواصوا بالحق، امر بالمعروف چې ورته وایي هغې کې ډېر اوچته مرتبه چې ومن احسن قولا ممن دعا الی الله وعمل صالحا. او دارنګې په صبر کې انتهایي هغه اخره مرتبه یې ذکر کړه چې هغه څه شی دی چې ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن السيئة. بیا فرمایي وما یلقاها الا الذین صبروا. دا خویونه دا څلور شیان چې په دې اوچته پیمانه باندې الله یو چاته ورکوي، دا هر چاته الله نه ورکوي. کومو خلکو ته ورکوي؟ کوم شی موږ دی چې موږ په ځان کې پیدا کړو چې دا شی موږ ته راکوي. خلک د 12 سند دپاره 12 کاله خواري کوي چې موږ 12 سند الله هغه په مکتب کې معلم صاحب راکړي. نو اوس کوم یو شی دی چې موږ کې دا خویونه پیدا شي، نو داسې کوم خوی دی چې هغه موږ خپل کړو چې دغه شیان الله موږ ته راکړي، ایمان راکړي، عمل صالح راکړي. دارنګې هغه څه شی دی؟ الله فرمایي الا الذین صبروا. صبر چې کوم انسان کې پیدا شو، دې انسان ته الله ایمان ورکوي، عمل صالح ورکوي، دې انسان ته الله د دعوت توفیق ورکوي. بیا صبر خو اصل د خپل دی. الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. الله رب العزت فرمایي چې دا برخه، حظ برخې ته وایي، دا برخه او نصیب دا هر چاته نه میلاویږي. خلک وایي که نه پلان کې سړی نصیب دی خو والا چې اصل نصیب ښه نصیب والا انسان دا دی چې دا خویونه دا څلور خویونه چاته په دې پیمانه کې چاته الله رب العزت ورکړي. الله رب العزت موږ تاسو سره نصیب کړي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد